هم راغلي او موږ سره په دې میټینګ کې شرکت کړی. عزیزانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ نن د کوم مقصد لپاره راجمع شوي وو، هغه د صاحبزاد او د نوابزاده د منځ کې خفګان راغلی و. خفګان د ختمولو لپاره موږ نن راجمع شوي وو. هغه خبره موږ د خفګان د دې په دې شکل ختمه کړه چې موږ د دې وړوکي چې کوم شوی دی د هغه تاوان موږ 3 لکه روپۍ په نوابزاده دې کېښود. هغه 3 لکه روپۍ نوابزاده دې راړې او په هغې کې 1 لک روپۍ دې جرګې ته واپس کړې او 2 لکه روپۍ دې واخیستې. عزیزانو دقسې چې د چا منځ کې خفګان راشي نو زموږ د روایاتو مطابق د کلي علاقې سپین ږیرو مشران نافاسي او د هغوی په منځ کې د اصلاح یو بنیاد کړي. دواړه فریقین یو میدان له راولي او یو بل سره یې تر غاړه کړي او چې کوم خفګان یې د دوی منځ کې هغه خفګان ختم شي. عزیزانو دې نه بعد که چېرې یو فریق د دې فیصلې نه تجاوز وکړي، حد مات کړي، نو دا خلک چې راجمع شوي دي دا د روایاتو د لاندې راجمع شوي دي، دا د دې راضینامې د ګواهۍ دپاره راجمع شوي دي. نو بیا الله تعالی ناراضه کېږي او الله تعالی بیا خپل قهر او عذاب نازلوي. عزیزانو په شریکه سره د الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی دې دواړو فریقینو ته په دې فیصله د کلک ودرېدو توفیق ورکړي. دا کوم وړوکی چې شوی دی الله تعالی دې دله صحت ورکړي. دې دواړو فریقینو ته موږ د خپلو جرګې د طرفه دا وینا کوو په کلکه که آینده داسې خبره راشي نو تاسو به هغه په خپله ډایرکټ یو بل سره نه اخلئ. مشرانو ته به هغه ګیله مانه چې هغه به کوئ او مشران به د هغې خبرې صفایي کوي. تاسو به یو بل سره ډایرکټ په دې خبرو کې هېڅ قسم یو بل سره مداخلت نه کوي. الله تعالی دې صاحبزاد د هغه بچي د هغه ملګري دا کوم دوستان ملګري چې زمونږ دغه نه راغلي مراګي نه راغلي دي، دا سلیم خان راغلي دي یا مانیرای برمانیرای راغلي دي، د دوی د ټولو شکریا ادا کوو چې دوی د دې روژې او د دې وخت مناسبت سره هم خپل وخت ایستی دی او راغلي دي او د دې مسلې د ختمولو کوشش یې کړی دی. عزیزانو موږ د صاحبزاد ډېره شکریا ادا کوو. زموږ خبرې ته یې غوږ کېښودو، زموږ جرګې یې ومنله او موږ سره یې دا محفل دې ته راورسوو، موږ د یو بل تر غاړه کړو. دغسې موږ د نوابزاده دې ډېره شکریا ادا کوو چې ښه وخت په وخت یې موږ راپاڅولي وو او موږ ته یې ویلي خپله ملامتیا یې منلې ده او موږ ته یې ویلي چې زموږ د طرفه د ملامتیا جرګه وکړو چې وایي څه شوي دي که نه دي شوي. موږ پرېمانه یو، تاوان طوفان منو، جرګه منو، عذر کوو. نو موږ د دوی یو ډېره شکریا ادا کوو. په اخره کې شریکه سره دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ د ټولو په کورونو کې خیر او برکت واچوي او الله تعالی دې د دوی دا د ورورولي د مخکې نه هم زیاته وکړي. اللهم ربنا